دا هغه 28 قلمه د درزیتوب برخې وسایل او ماشینونه دي چې تازه د کندوز محبس ریاست له ارسو مؤسسې سره په ګډې همغږۍ یو شمېر میرمنو ته ویشلي دي. د مسؤلینو په خبره دغه وسایل یې هغو 50 تنو میرمنو ته ویشلي چې اوسمهال په دغه بندخونه کې د بند شپې ورځې سبا کوي. چارواکي زیاتوي چې په ویشل شوو وسایلو کې د درزیتوب ماشینونه او د یادې برخې ټول نور اړین وسایل شامل دي چې موخه د میرمنو هنري وړتیاو لوړول او د هغوی اقتصادي وده ده. به تعداد 50 خانمی که در محبس کندوز زندانی و محبوس بودند تحت حمایت خود قرار داده که به تقریبا ماشینالات و تمام تجهیزات خیاطی و موردوزی و همچنین دستکولدوزی گرافدوزی را برشان امروز خوشبختانه با حضور داشته رئیس به محبس ولایت کندوز برشان تسلیم دادیم و دقیقاً 2 ماه از پروژه سپری شده که پروژه شامل آموزش حرفه و همچنان بخش سواد آموزی و همچنان بخش رواندرمانی یا روانپزشکی هست. ورته مهال د کندوز محبس ریاست چارواکي د ټولنیز او څیړنیز یا ارسو دفتر له لوري په کندوز زندان کې ښځینه زندانیانو ته د ورکړل شوو وسایلو پخلی کوي او له نورو همکارو مؤسسو هم د ورته مرستو پر لا دوام ټینګار کوي. څه برخې فعاله لرو لکه د غالیو وبدل دي، داسې خیاطي ده، داسې ترکاڼي ده، ورسره فلزکاري ده. نو داسې د مؤسساتو نه هم غواړو چې په دې برخه کې لا ښه زموږ سره مرسته وکړي او تر څو زموږ دا زندانیان چې دی بیرته خپلې ټولنې ته چې ورځي او یو څه زده وي. او د یادونې وړ ده چې د کندوز ولایت یو شمېر اماراتي ادارې له ارسو مؤسسې سره په ګډه د 6 میاشتو لپاره د مسلکي زده کړو پروګرام پر مخ وړي. د مسؤلینو په خبره تر دې مهاله یې 2 میاشتې تېرې شوي او 4 میاشتې لا هم پاتې چې په ترڅ کې به د دغه ولایت ډیری میرمنو ته د کاروبار وسایل وویشل شي.